د کندهار ژوندون راډیو ټلویزیون درنو او د قدر وړ لیدونکو سلامونه مې قبول کړئ. تمه لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله ویاست. درنو او د قدر وړ دوستانو، بیا هم ډاکټر روغتیایي خپرونه ده او زه جعفر احمد سرشال د همدې خپرونې له لارې ستاسو په چوپړ کې یم. د هر کله په څېر بیا هم په خپرونه کې راسره ډاکټر صاحبان موجود دي، کوم چې پر ځینو روغتیایي موضوعاتو باندې به بحث کوو تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ چې څه ډول د یو ناروغۍ څخه ځان وژغوري. نو لومړی راځم خپل ډاکټر صاحبان و تاسو ته معرفي کوم، د هغه څخه وروسته بیا چې پر کوم موضوع باندې بحث کوو هغه هم له تاسو سره شریکوو. لومړی ډاکټر صاحب محترم عبدالرحمن حبیبي را سره موجود دی، د هغه ترڅنګ ډاکټر صاحب محترم نور الهي رحماني را سره موجود دی. لومړی به راسو رحماني صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب محترم په خیر راسئ. ډېره مننه سرشال صاحب، تر هر څه د مخه تاسو ته او د ژوندون تلویزیون محترم کارکوونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه چې موږ ته مو بلنه راکړه چې پر دغه روغتیایي موضوع باندې بحث ترسره کړو. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. جناب حبیبي صاحب محترم، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تشکر. اول تاسو ته ستاسو لیدونکو ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. نن ډېر خوشحاله یم چې په یو داسې ځای کې چې هغه ډېر اړین دي کله روغتیا برخه. ډېره زیاته مننه. کوربدان درنو او د قدر وړ دوستانو، دا چې نن موږ بحث ورباندې کوو دا داسې یو موضوع ده که چیرې موږ وګورو په ټولنه کې ډېره عامه نه ده، ځکه چې هغه علمي کچه د خلکو دا دومره نه ده چې د دې توجه ورته وسي چې دغه کوم موضوع چې موږ بحث ورباندې کوو څومره اړینه ده. نن چې موږ بحث ورباندې کوو هینډ واش یا د لاسونو مینځل دي. دا چې لاسونه مینځل پر روغتیا باندې څومره مثبته اغیزه لري هغه به د خپرونې په جریان کې تاسو په دې باندې پوه شئ. نو لومړی راځم د خپرونه کې د موضوع اړوند پوښتنه به د ډاکټر صاحب محترم څخه چې د لاسونو مینځل ولې مهم دي. ډاکټر صاحب محترم رحماني صاحب، تاسو راته ووایاست چې په کوم دلیل باندې د لاسونو مینځل اړین بولي. ډېره مننه سرشال صاحب. تر هر څه د مخه که موږ وګورو شکر دی الحمدلله موږ ټول مسلمانان. بالکل. نو په اسلام مبارک دین کې تر ټولو د مخه و پاکوالي حفظ الصحې ته توجه کړې ده. که موږ وګورو 5 وخته لمونځ کوو، د لمانځه د مخه اول د وارې اودس تازه کوو. بالکل. دا خپله د حفظ الصحې او د خواپاکۍ او د غسل. بالکل. او په هغه کې بیا د ټولو د مخه چې د اودس شروع کوي د لاسونو پرېولل شي. چې په دا ځای کې موږ باید وګورو چې څومره اهمیت ورکول سوی چې شروع د لاس مینځلو څخه کېږي. نو په دغه خاطر باندې سرشال صاحب هر تکلیف یا ناجوړي یا د میکروبو انتقال یا د مریضو انتقال دا ټول نه د لاس په واسطه ترسره کېږي. موږ خپل د ورځنی ژوند چې دی د خپل کوم کارونه یا کړنې چې ترسره کوو هغه د لاس په واسطه باندې ترسره کوو. بالکل. مثال د یو چا سره روغبړ کوو لاس ورکوو. بالکل. یا پیسې حسابو د لاس په واسطه باندې، یا خپل روزانه کار چې کوو روزمره کار، مثال بزګري ده یا ډاکټري کوي یا دکانداري کوي یا معلم دی، یا هر شی د لاس په واسطه. بالکل. نو په دغه خاطر باندې د لاس پرېولل ډېر مهم. ډېره زیاته مننه. که راسو حبیبي صاحب محترم، که چیرې تاسو راته ووایاست که چیرې موږ د صابون یادونه وکړو، که موږ تاسو وګورو د مارکیټونو له لحاظ څخه صابونونه په بېلابېل شکلونو سره شته، خو ځینې داسې صابون دي چې هغه پارې مثال په خاص ډول باندې د میکروبونو دپارې. که لومړی تاسو د صابون په اړه باندې معلومات راکړئ چې د لاسونو مینځل د صابون په ذریعه سره کوم صابون غوره بولي او په څومره اندازه باندې باید صابون استعمال شي. مننه سرشال صاحب، ژوندی اوسئ. رښتیا هم صابون اړین دی د لاسو د پرېولو دپاره، او په صابونانو کې فرق شته. بالکل. اکثره صابونان شته موږ په اصطلاح طبابت کې لرو، لکه ډیټول صابون. بالکل. یعنې مهم ډیټول صابون. که چېرې په ډیټول صابون یې پرېولو لاس تر هغه بل صابون بهتره دی. یعنې په هغه کې وارې کې 3 وارې په هغه صابون پرېولو، حتی په دغه 1 وار پرېولو، یعنې بهتره تر هغه بهتري ورکوي. او پاتې څو د لاسو پرېولل په صابون باندې دا باید چې د 4 د 5 د 6 ځله ډېر وسي. بالکل. ولې هغه شیان چې انتقالېږي و نس ته یا په اصطلاح معدې ته هغه د لاس د خوراک د خوا استفاده. بالکل. موږ باید چې صابون څخه استفاده ډېره وسي او صابون څخه موږ ډېره استفاده وکړو، خصوصا هغه صابون څخه چې په صحت بخش کې ډېر رول لري. کله ما وختي یادونه وکړله کله پرسته ډیټول صابون چې او حتی دغه نور صابونان لرو سیدي صابون، هر صابون سیدي، خو ډیټول صابون ډېر مهم صابون دی. نو لاس پرېولل باید چې موږ ته د دوامدار توګه او په ډېر څو ځله باندې لاسونه پرېولل. ډېره زیاته مننه. که راسو جناب رحماني صاحب محترم، که تاسو راته ووایاست چې
په کوم وخت کې د لاسونو مینځل اغیزمن او ګټور بولي د خلکو دپاره تر څو هغه ناروغي انتقال نه کړي؟ مننه سرشاه صاحب. د لاسو مینځل که ووایو په هر وخت کې ضروري دي. بلکل. مثال راولاړېږم کار کوم، کار ترسره کوي، لاسونه باید پرېولي په اوبو صابونه باندې. د ډوډۍ د مخه باید لاسونه په اوبو صابونه باندې پرېولي. بلکل. یا د تشناب یا کناراب یا بیت الخلا څخه چې څوک راوځي د ضرورت د رفعولو څخه وروسته لاسونه باید په اوبو صابونه باندې پرېمنځي. یا هغه میندې یا خویندې چې مثال ډوډۍ پخوي، د ډوډۍ د پخولو د مخه باید خپل لاسونه په اوبو صابونه پرېمنځي. بلکل. یا کوچني ته ډوډۍ ور تیاري ورکوي، هغه وخت کې باید خپل لاسونه په اوبو صابونه پرېمنځي. بلکل. او یا هم هغه وخت چې مثال کوچني هغه دوړني کوچنیان دي یا نور کوچنیان چې نو کې غټو کې چوټۍ ور بدلوي، پاکوي یې، نه د هغه وروسته باید میندې خپل لاسونه په اوبو صابونه پرېمنځي. بلکل. په دې خاطر دوی ډېر کار د پخلي سره هم دی. که په دغه لاسو باندې پخلي ته ور دغسې کار شروع شي نو هغه د میکروبو د انتقال سبب ګرځي او ټوله کورنۍ کېدای شي چې په ناروغۍ اخته شي. بلکل. که راسو حبیبي صاحب محترم، کېدای شي ځینې داسې کسان دي زموږ خپرونه تعقیبوي، یادونه کوي چې ما لاسونه نه دي پرېولي، په صحرا کې ژوند کوم، په ما باندې څه سوي دي. یو خبره ده، یو ذهنیت د ځانه سره لري چې هغې ژوندی یم. زیات کسان موږ داسې وینو چې یو خبره موږ د میکروب اړوند یو موضوع ورته وایو، بخوا دې ژوندي یو نه. خو ستاسو په نظر باندې هغه کسان چې دې ته ترجیح نه ورکوي، کومې ستونزې ناخوالې ورته پیښیږي؟ ډېره مننه. موږ تاسو که وګورو په ښار کې خصوصا د ډاکټر صاحبانو په میخانو کې بلکل اکثره مریضان چې دي زموږ تاسو د معدې مریضان دي. بلکل. دا معنا نه لري چې خامخا چې دی د کم خوړو څخه دی په تکلیف سوی، حتی خپل د لاسو څخه دی په تکلیف سوی، ده ته خو نه معلومېږي. دی هغه څه ته نه داخل سوی، دی په دا پوه سي چې حتی دا ما کوم شی چې خوړلی دی دا په لاس باندې ده خوړلی، لاس کې د میکروب دی، دا میکروب د معدې ته داخل سوی. بلکل. نو وروسته بیا په ډېرو مشکلاتو سره اخته وي. اکثره دغه ایچ پایلوري مریضي موږ ورته وایو. اکثریت د خوړو څخه، یعنی ته په خپل لاس خواړه خورې، د لاس میکروب چې خوړو ته انتقالېږي، هغه بیا وروسته ستا معدې ته انتقالېږي. نو بیا ډېر مشکلاتونه. زه دا خواهش لرم د ټولو څخه چې دا د څه وایي چې وایي ته کله تاسې څنګه یادوري وکړله چې دی وایي چې موږ معنا دا چې 4 کال دغه لاسو باندې لا پرېولو یا نه. دا داسې وخت راځي ته چې د معدې تکلیف پیدا کوي، په اصطلاح دا تکلیف ته پیدا کېږي. دا په څه کم بابت، یعنی دغه لاس تا نه دي پرېولی، دا خواړه دې سم نه دي پخ کړي، ولې د لاس دغه میکروب چې تللی و خوړو ته خوړې چې بېرته تللی و نسته معدې ته، نو تا ته چې پېښ شو د معدې تکلیف پېښ شو. نو زه اوس خو غوښتنه کوم چې دا داسې نه معلومې کړل چې تاسې فکر کوئ، دا فکر به هېڅ وخت نه کوئ. د ساعت لاسو نه پرېوللو څخه اول دغه علت یې څه ته د معدې په تکلیف اخته کېږي، بیا وروسته سوزش لري، د معدې تکلیف لري، حتی نور دردونه او شان لري. بیا په رښتیا هم ستاسو د خبرې په تایید سره د معدې ځینې داسې ناروغۍ دي چې اوږدمهاله انسان د زیات وخت لپاره ځوروي. او که په دې اړه باندې هم راته ووایاست چې که موږ تاسې وګورو زموږ ستاسې په ټولنه کې ځینې داسې غذایي مواد مروج دي چې په کاسه کې ایښول کېږي، بیا ټوله لاسونه پکښې کوي. ستاسو په نظر باندې د دغسې خوړو اړوند مو نظر څه دی چې ولې کېدای شي یو کس وي د لاسونه یې په ځینې داسې بکټریاوې یا داسې څه باندې ککړي چې هغه ضرر رسوونکي د وجود لپاره د نورو پر وجود باندې هم تاثیر لري که نه لري، او باید څه وکړي؟ نو که موږ ستاسو راواخلو پخوا ته شوروا موږ ستاسو خوړه په یوه کاسه کې، یعنې د ټول فامیل په یوه کاسه کې مو شوروا. بلکل. نو دغه شوروا خوراک اوس موږ تاسو په کاچوغه کوو، په خاطر دی چې په کاچوغه کوو چې دا یو ګلاس څخه یوه ستا کاسه نه ده، د کاسه باندې شپږ نور راټول. بلکل. نو کوشش به دا کوو چې هر سړی خپل په کاچوغه یا حتی خپل جلا خپله پیاله یا خپله شوروا خواري ولري. نو دغه یو نفر چې کوم به دغه لاس یې نه وي پرېوللی یا په د شوروا کې دخیل وي یا لاس کې شوروا وړي، دا شوروا شاوخوا نور دغه ته هم انتقالېدای شي، یعنې د نور خلکو معدې ته هم دا انتقالېدلی شي. نو موږ به کوشش کوو د پخوا وخت جلا و، پخوا موږ تاسو دومره نفوس نه درلودی، پخوا موږ تاسو ډاکټر صاحب انشاءالله دې په دغه دی، پخوا موږ تاسو دغسې یو ګرماګر نه درلودی، ښار کوچنی ښار و، اوس هلته ډېر غټ ښار شو، هر شی واوښتله. که شوروا خورو که هر شی خورو د کاچوغې څخه استفاده وکړو، او که چیرې په شورواخوري کې شورواګر استفاده کوو نو هغه لاسونه مهم دي چې لاسونه پرېولل شي، حتی په صابون پرېولل شي، بیا مشکل نشته، ویجې خورو یو ځای، ولې پاکې برکت هم شته، د لاس په خوراک کې موږ تاسو برکت هم لرو. نو که چیرې
لاس پرېولل سي زه هېڅ ممانعت په دې کې نه لرم زه خو په دې وایم چې هم که لاس پرېولل سي بیا چې په یوه شاوخوا کې 10 15 12 2 3 5 دې وکړي هېڅ مشکل نشته. ډېره زیاته مننه. که راسو جناب رحماني صاحب محترم تاسو راته ووایاست چې که موږ تاسې وګورو کله چې د ډوډۍ مخکې د صابون څخه خوله پر صابون لاس نه پرېوله کېږي په ډېرو محدودو کورونو کې به وي چې لاس پرېوله سي داسې چې که موږ تاسو وګورو ځینې دسمالونه دي چې هغه فرض مثال په هفته باندې هم نه یې پرېوله سوي لاسونه ورباندې وچېږي. ستاسو په نظر باندې چې لاسونه پرېمینځل سي باید څه وسي؟ ډېره مننه سرشال صاحب ښه موضوع ته اشاره وکړه. نه کې هغه دغه ته دیني یا دغه اړخ ته وګورو چې لاس نه پرېولئ نه یې مې دغه کوي وایي د دغه د فیصداره کېدو دغه نه کړی دی چې وایي کېدای شي دغسې. خو دا دغه دی چې مثال دغه لینک به موږ ورسره ورکړو نه که دی لاسونه پرېولي او په یو شی وچ نه کړي که وچ کړي دستمال نه دی معلوم ناجوړ هم لاس په وچ کړی دی چیرې پروت و پر مځکه پروت و کوشني راخیستی و داسې یو بې ځایه پروت و دا نه یې د کثافاتو سره خونه کې یو انبار یو شی د هغه سره پروت و نو خو هغه میکروب چې راواخیستې ستا پر لاسو وموښتی هغه ستا د ناجوړۍ سبب شو نو خو په دغه کې چې پیسې وباید نو خو دا د فیصداره کېدو دغسې طبي اړخ ته چې په اصطلاح باندې که موږ وګورو خو زموږ ځینې مشران ځینې اصطلاحات یې کار کړي دي کېدای شي د دې هدف دی چې د خلکو توجه ورته وسي چې یو داسې یو ارزښتناکه شی ورسره کنکشن کړي چې خلک هغه ته وګوري هغه اصول مراعات کړي که نه نو په رښتیا هم که موږ تاسې وګورو دغه دستمال چې دی که ته لاسونه په صابون پرېږدي بېرته په د دستمال لاسونه وچ کړي بېرته هغه اش هغه کاسه بېرته هغه دغه کېږي. او راشه صاحب محترم که راسو څه شي د ارزښت وړ بولي صابون ښه دی که ستنزر که موږ تاسې وګورو ځینې خلک د انټیسپټیک څخه استفاده کوي چې ډیټول جي و پایډین جي و دغه ستنزر په نامه باندې ځینې نور مواد هم شته څه یې اړین بولي چې لاسونه ورباندې پاک سي؟ مننه سرشال صاحب تر ټولو ښه خبره خو دا ده چې لاسونه په اوبو لامده سي صابون پر ووال سي ښه وموښل سي بلکل نو بیا پرېولل سي دا خو هغه ښه طریقه ده. که داسې یو ځای مشکل مثال روغتیایي کارکوونکي زموږ په روغتیایي مراکزو کې دولتي مثال دی وایي زه د ورځې یو 100 نفره 100 نفره ګورم نو دا 100 نفر ته زه هره پلان نسم ولاړېدلی هغه بیا یو دا دغه دی چې مثال دی 4 مریضانو ته به سنټایزر کاروي وروسته 5 مریض هغه ته به د لاسونو په اوبو صابون نه مینځي. د ټولو ښه خبره دا ده چې لاسونه په اوبو صابون نه پرېولل سي نه هغه ته دغه ورکول سي مروج سي او خلک هغو ته توجه ډېره او یو دا دغه هم دی سنټایزر دا سنټایزر چې موږ وایو یا د صابونانو دغه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه موږ خو وایو چې ډیټول صابون ښه دی خو موږ وایو چې پر هغه دغه باندې چې مثال دی جوړ سوی دی په هغه سټنډرډ باندې نه یا د دنیا په سطح باندې چې موږ سټنډرډ یې وایو چې مثال ډیټول صابون به وي دا رقم به وي داسې مواد به ورسره وي که هغه یې هغه ښه دی او که داسې بیا دغه نامعلومه شي نو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې وایي بیا دغه مه کوئ په صابون کې نه دغه مه راولئ چې مثال دا کاروم دا به نه کاروم بلکل او د ډاکټر صاحب ښه خبره ده چې مثال ډیټول صابون ښه دی په هغه سټنډرډ باندې ښه دی بلکل نو موږ اوس وایو چې مثال صابون څه چې کاروو لاس په مینځو خو مثال صابون په لاس ته بلکل نه د هغه څخه باید کار او داسې دغه نه چې مثال د کالو صابون دی یا د بدن صابون دی یا ډیټول صابون دی او که داسې دغه ښه سټنډرډ شی په لاس راسي هغه بهتره خبره ډېره زیاته مننه. که راسو حبیبي صاحب محترم که چیرې تاسو راته ووایاست په دې اړه باندې د لاسونو مینځل موږ دا تقاضا مو ده چې یادونه کوو چې لاسونه مو ومینځئ ایا داسې هم کېدلی شي چې په ځینو حالاتو کې لاسونو ته فرض مثال په هغه یو وخت کې په یوه ټایم کې په څو ځله باندې پرېوللو سره موږ اړین سو چې باید پرېولو یو ځل 2 ځله 3 ځله داسې حالتونه هم راځي که نه راځي؟ ډېره مننه. زموږ په ټولنه کې ټولنه مو غټه ټولنه ده زموږ نو که اوس راواخلې کله ډاکټر صاحب چې دورې وکړل کوم ډاکټر چې په ډاکټر خپل په ملخانه کې مریض ګوري نو دی داسې وځي 80 او 100 مریض دی ګوري نو دی که داسې وکړي چې هر مریض سره دی راولاړېږي او د هر مریض سره لاس مینځي دا خو امکان نه لري او پاته سو په یو کورنۍ کې د کورنۍ په غړو کې
هغه هم په هغه وخت کې چې د یو کار وکړي که ډاکټر صاحب چې ودورې وکړل دی کار وکړي وروسته بیا صابون باندې پلاس یا خواړه پخوي بیا په اصطلاح د حفظ صحې څخه راووتې د هغه مخ لاس پرېولل مهم دي ورته د بانک څخه د بازار څخه راغلی لاس مهم دی ورته پرېولل او داسې که دی ناست دوامداره یا مثال خبرې کار کوي هر کړی نه دی مهم او دغه شیانو کې مهم دی کله مثال خبرې بیا یادورې کوم اشپزي وسوله د کور پخلی وسو د بانک څخه سودا څخه راغلی مثال خبرې په کور کې بل داسې یو کار وسو ښځینه طبقه جارو دی مثال خبرې نور کارونه داسې کار وکړي نو وروسته جارو د لاس پرېولل مهم دی او مثال دا که درته به په څو ځله باندې دا لاس پرېولل مهم دی په دې خاطر د جارو څخه خلاصېږم د پخلي څخه خلاصېږم د کور د کاره خلاصېږم حتی نارینه د بازار څخه راتلی خپل د دفتر څخه راځي مثال خبرې لاس یې پرېولل ډوډۍ ته بیا وروسته لاس پرېولل ډوډۍ خوړل بیا وروسته لاس پرېولل یعنې داسې موږ ته خپل په ټوله کې دا څو ځله لرو چې باید صابون باندې لاس پرېولل څو حتی که صابون موجود نه وي په دا اوبو لازمي چې باید رښتیا هم او مهرباني رحماني صاحب ډاکټر صاحب ښه توضیح ورکړه نو دا مثال کورنۍ کې مور ده یا میندې چې یا خویندې چې ډوډۍ پخوي د ډوډۍ د پختن په جریان کې مثال دی خو لاس یې پرېولی وایي زه په ډوډۍ اخته یم په دغه حال کې کوچنی دغسې وایي اله کوچنی دغه سو نه د کالو الجېدو ته ضرورت وي داسې دا ورسې کوچنی دغه کې په دغه وخت کې دوام ورته نو خو بیا ضرورت وي چې باید لاسونه په اوبو صابونه پرېمځي دې دغه ونه کې چې وایي ته خو یې لاس پرېولی و بلکل دا باید زړه ښه نه او ډاکټر صاحب محترم ستاسو په نظر باندې ځکه چې حبیبي صاحب محترم هم دې موضوع ته اشاره وکړله که موږ تاسې وګورو ښځینه زیات اړین بولي چې خپلو لاسو ته ډېره توجه وکړي او که نارینه طبقه دواړه خو ښه دي چې پرېولسي لاسونه مګر په دغه دوو کې ډېر زیات کمې ورته ډېره ترجیح ورکوي ولې که موږ تاسې وګورو چې زیات راشدرچه و د کارونو سرته رسول چې هغه غذایي مواد او داسې کم اړین بولي چې باید لاسونو ته ډېره توجه وکړي نو هغه ښځینه دغه چې دی یعنې میندې یا خویندې چې دي هغه خو نو ډېر مثال د ټوله کورنۍ دپاره یعنې په اصطلاح موږ د دې د غاړې یو که نه ډوډۍ پخوي لوښي راخي مثال که لاسونه یې نه پرېولي پاک دغه به پرېولی هغه به هلته پروت یې یو لوښي خو د دې لاس که نه یې پاک بلکل حفظ الصحې ته توجه نه یې کړې خو هغه بېرته هغه میکروب سو راوایستې پر سترخوان یې کښېښود د کورنۍ ټوله غړو ته میکروب ور انتقال نو په دا خاطر لاس مینځل خو ټولو ته ضرور دي خو په خاص ډول بیا میندې او کوچنیان هم ورسره دې خاطر کوچنیان خو بیا معافیتي سیستم کمزوره دی بدن دفاعي سیستم یې کمزوره دی هره ناروغۍ ته نه دی داسې د غجې اماده چې بلکل بیا که موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحب محترم په خاص ډول باندې چې کله دغه ښځینه طبقه چې لاسونه یې پاکېږي په دوه مرحلو کې ډېر لاسونه پاکي یو په هغه صورت کې چې دوی اوړه میشتي که موږ تاسې وګورو بس د هغه په اوړو کې دغه لاسونه وي که د میاشتې هم خیرې پر دا لاسو باندې پرتې بیا هم هغه په د اوړو کې پاکېږي خو ستونزه په دې ځای کې ده چې دغه ډوډۍ یا د غذایي مواد چې بیا فرض مثال توزیع کېږي د کورنۍ نورو غړو ته ډېر اړین دي چې باید توجه ورته وشي او ډاکټر صاحب محترم تاسو د ماشومانو یادونه هم وکړله که موږ تاسې وګورو په رښتیا هم ماشومان هغه طبقه ده چې دفاعي سیستم یې تر لویانو دی کمزوری وي په کومو حالات کې ماشومانو دپاره اړین دي چې لاسونه یې ومینځل سي او په کوم میتود سره د ماشومانو لاسونه باید ومینځل سي ځکه که موږ تاسې وګورو زیات وخت ماشومان چې بس په مځکه کې لاس وي بیا بیرته خولې ته وړي نظر مو په دې اړه باندې څه دی ډېره مننه سرشاه صاحب د کوچنیانو لاس مینځلو ته باید نه در ټولو ډېره توجه وکړو دا نور ته هم توجه وکړو خپل لاس مینځلو ته لویانو ته خو د کوچنیانو ته هغې ته باید ډېره توجه وکړو په دې خاطر څرنګه چې تا وویل چې د دوی معافیتي سیستم د بدن کمزوره دی هرې ناروغۍ ته داسې د غجه اماده چې ژر حمله پر کوي نو هغه کوم کوچنی چې مثال د خالپوسو چیلایي نه چې پر څلورو دغه کېږي یا د دې نه چې مثال په یو خبره پوه سي هغه باید موږ لاسونه یې ور پرېمینځو او دا نو غټان چې لږ مثال چې یو خبره پوهېږي هغه یو څو ورځې باید لویان د غوړ سره وکړي یې تمرین یې کړي چې دا لاسو به دغه کېږي مثال لویان لاسونه مینځي دوی هم راولي او څنګه ونیسه لاسونه چې پرېږدي یو څو ورځې چې داسې دغه تکراري کار پر وسي هغه لا نه د دوی خپل عادت کېږي بله خپله ولاړېږي یا لاسونه مې نه دي پرېوځي بلکل
ډېره زیاته مننه. حبیبي صاحب محترم، که ته ولیدونکو ته کیدای شي د دوی به و دې ځای ته خاصه توجه نه وي چې کم امراض د لاسونو د لارې و وجود ته داخلیږي، او که چیرې په لنډ ډول هغه امراض چې هغه ډېر ضرر رسوونکي د انسان وجود ته ډېر ضرر لري، لږ څه وضاحت هم پر هغه باندې ورکړي. مننه ژوندی اوسې. که درته وایم په لنډه توګه درته وایم، موږ په مثال میکروب بلکل میکروب و معدې ته داخلېدل د لاس په ذریعه باندې بلکل تر هر څه ډېر اسانه چېرته داخلېږي او ډېر انتکساب کوي، یعنې پرمختګ ژر کوي. ولې چې معده کې پاسې د معدې څخه کولمو ته ځي همدغسې نور، نو هغه پرازیت چې موږ ته د لاس د ذریعې څخه و معدې ته ولاړ سي، هغه میکروب په پښتو کې چې ووایم چې هغه میکروب چې معدې ته ځي، هغه د لاس په ذریعه به چې معدې ته ولاړ سي، معدې څخه نور ناروغۍ جوړېږي. کله در مخ معده وري په د اشپالوري ناروغۍ اکثریت زموږ څخه د لاس څخه دی، یعنې هغه میکروب دی چې زموږ څخه د لاس منو پرېولی، ناپاک لاس باندې شی خوړل دی، یا په اصطلاح باندې خولې ته وړل دي په اصطلاح، نو وروسته معدې ته داخلېږي او د معدې کې مشکلاتونه پیدا کېږي. چې دا مشکلاتونه بیا پر نور مشکلاتو اوړي، یعنې قبضیات منځ ته راوړي، د معدې تیزاب، د معدې ګیس، حتی نور مشکلاتونه، حتی د معدې زخم. بلکل چې دا میکروب هلته انکشاف وکړي، هلته پرمختګ وکړي، وروسته د معدې زخم رامنځته سي. همدا بس په ډېر وخت باندې به نه جوړېږي. نو موږ غوښتنه د ټولو څه کوو چې د لاسو پرېولل ډېر مهم دي، که خویندې چې که میندې چې که ټول هر څه یو سړی باید چې خپل لاسونه پرېولي، نو انشاءالله دغه مشکلاتو څخه به خلاص وي. بلکل. او جناب رحماني صاحب محترم، که چیرې دوی توجه و د لاسو و مینځلو ته ونه کړي، ناروغي د دوی پر اقتصاد باندې کومې اغېزې لري، څومره یې ضرر ورته رسولی شي؟ کیدای شي یو کس وایي زه لاسونه نه مینځم یا توجه نه ورته کوي. اوس خو موږ ته چې ټولنه د غربت په حالت کې د اقتصادي وضعیت یې سم نه دی، د دې اقتصاد ته څومره زیان رسولی شي؟ که په دې اړه باندې هم لږ خپل نظر راکړي. مننه سرشال صاحب چې مثال موږ خپل په ژوند کې وګورو. بلکل. مثال په یو ناروغي باندې یا زه اخته سوم یا په کورنۍ کې یو غړی د کورنۍ یو غړی اخته سو، نو د هغه دپاره خو باید زه نو په هغه ورځ وظیفې ته ولاړ نه سم، یا رخصت واخلم، یا د دوکانداري که لري دوکان پیل کړم، یا یو بزګري یو شی نه هغه پرېږدي، خپل ناروغ تر ډاکټره پورې ورسوي. یعنې د دغه یوې مرضي په خاطر څو نفره په هم فکرجن وي، هم یې کارونه، او چې هغه نفر چې ناروغ چې بیا یې تر دغه پورې ډاکټره پورې حتما ترانسپورټ دي. مثال څومره پر ترانسپورټ پیسې ډاکټر ته وایي، ډاکټر صاحب چې نسخه ورکوي، معاینات ورکوي، خو حتما یا 1000 یا 2000 افغانۍ پر دغسې پیسې ځي. نو هغه څو ورځې چې بیا دی بیا دغه کېږي، دی خپله په تکلیف و دی په خپله په تکلیف دی، دا ناروغ په کور کې پروت دی، کار خو نسي کولی، وظیفې ته نسي تللی، دوکان ته نسي تللی، د بزګرۍ یا باغوانۍ یا نور کم کارونه چې هغه نسي ترسره کولی. نو دغه هغه زیانونه سوله. موږ که وګورو چې مثال په 100 افغانۍ باندې یو صابون دی موږ رانیسو، لاسونه په مینځو په هغه مهمو وختو کې د دغه د ډېرو مصارفو څخه موږ ځان ساتلی شو، او د دغه تکلیفو څخه، د دغه د ورځې د کریابېدو څخه نه موږ به ځان ساتلی. او بل دغه ځای کې هم یو دغه اړینه چې مثال د روغتیا نړیوال سازمان چې وایي د لاس دغه یو بند کې د 40,000 څخه تر 50,000 پورې میکروبونه، ویروسونه، مختلف شیان شته. نو دا یو بند چې دومره دی، نو دا بسته لاس چې ووینئ چې دا په بسته لاس کې به څومره دي، پر دا بله خوا بیا څه عادي. نو که اوس دا میکروبونه غټ غټ شیان وای، نو هر یو به خپل د لاس څخه بیروي، نه چې دا څومره خطرناکه دی. او لکه ډاکټر صاحب چې مخکې یادونه کړه، دا مختلف ساري ناروغۍ چې هغه یې وایي ډاکټر صاحب یاده کړه چې دا ایچ پایلوري د معدې ناروغي ده، مثال نورې ناروغۍ چې نسناس ناروغي ده، پیچش دی، مورکه ده، دا پولیو چې موږ وایي، یعنې دغه ټوله د ابسوسیې نظافت د لاس د خواپاکۍ د نه مراعات څخه نه دغه ناروغي منځته راځي. ډېره زیاته مننه. او که راسو جناب حبیبي صاحب محترم، که تاسو راته ووایاست چې خپله د روغتیا پالان که د دوی په اړه باندې خپل نظر راکړي، مخکې تاسې لږ اشاره ورته وکړه چې دوی خو داسې طریقه نسي کولی، که چیرې موجود وي صابون، دوی باید څه باید وکړي، باید څومره اړین بولي چې دوی لاسونه ومینځي، او که یې چیرې ونه مینځي کومې ستونزې او زیانونه منځته راوړي؟ مننه. چې هسې دغه اکثره میخانو کې زه خپل قسم دا زما وظیفه ده، په ډاکټرانو ګرځم، نو زه چې ووینم دوی دستکشې یا ګلوزې په لاس وي، دا ګلوزې ډېرې مهمې دي یو ډاکټر ته. چې د ګلوزې په لاس کې اته مریض خو د مریض سره دی ټچ لري، چې لاس یې ټچ د یو مریض څخه بل مریض ته بیرته دی انتقال کوي او بل مریض ته.
نو زه د ټول ډاکټرانو څخه غوښتنه لرم، خواهش لرم که چیرې څه ناڅه په وس مو پوره وي کوشش وکړئ چې که نور هېڅ نه یا صابون نه یې انتواش دی په هغه باندې چې خپل سنځازر باندې خپل لاسونه ومینځئ یا په اصطلاح په لاس یې ووهئ 2-5 ثانیو دپاره بل مریض وګورئ نو ستا هغه مریضي به هغه بل ته نه انتقالېږي. په دې خاطر باندې وایم چې شاګوم ډاکټران په اصطلاح 80 مریض چې ډاکټر ګوري هغه دپاره مشکل دی چې 80 ورته ولاړېږي یا ستا د خپل لاسونه په صابون مینځې دا څه مشکل دی. خو زه ورته وایم چې 80 مه ګورئ، یو 40 کس وګورئ، خو هغه سره هغه خصوصي هم مراعات کړئ، لاس پرېوللو سره مراعات کړئ، یعنې لاس پرېول که چېرې سنټرایزر لري هغه باندې هغه استعمال کړئ. خصوصا تا خو ګلوز په لاس کړي دي، دستکشې په لاس کړي دي، ته مشکل نه لرې. خو دا یو مریض چې تا کوم وخت یا مریض حتما یو په اصطلاح داسې ډاکټران صاحبان شته اورتوپیډ ډاکټران دي، مثال جراحي ډاکټران دي، زخمونه لري ته زخم مجبور یې چې ګورې به زخم به خلاصې کوم وخت چې زخم لاس کړي دا ستا پر ګلوز باندې حتما دا خامخا دغه وموښتله انتان وموښتي نو ته چې دوهم مریض ګورې دا ستا انتان دې هغه ته ور انتقال شي، یعنې دغه مریض انتان هغه ته انتقال شو. که څوم زما مشران دي ټول ډاکټران زه احترام او قدر لرم، زه داسې څه نه وایم، خو صرف زما په ذهن کې دغه خبره شته چې وایم که چېرې داسې اوسي دا به ښه لار وي. حتی یو مریض به د بل مریضي څخه ساتل شوی وي، که هغه په یو تکلیف اخته وي او خدای نخواستې دلته به بل تکلیف دی پسې اخته کړو نو هغه ته به 2 تکلیفونه پېښ شي. او یو موضوع بله یادوري کوم د مخه ډاکټر صاحب وویله خصوصا د کورنۍ کې د کشنیانو ده. اوس که موږ وګورو په میرویس روغتون کې د اطفال په واټ کې کشنیان اکثره دا د پیچش یا د معدې تکلیف لري، په کور کې د علاج خولې ته شی پورته کوي، بالکل خولې ته پورته کوي، مور یې راولاړېږي نه چې دا راولاړ کړي او په دوشي کې یا په لاس په صابون پرې بیرته کښېنوي، اته دا کښېنوي اته خپل په بدن باندې په نور مرداري لاس دی وهي، خو مور یې چې د کورو کار باندې اخته ده. څوک چې کښېنوي روزي ډاکټر صاحب محترمه دغه شي ته به خاص متوجه کېږي، دغه شي ته متوجه نه سي نو مشکل یې بس کښېنوي په عمر په تکلیف په مرضي اخته وي. نو تشکر. کچېرې هم رښتیا هم لکه څنګه چې حبیبي صاحب محترم تاسو یادونه وکړله کچېرې دی و نظافت ته پاملرنه ونه کړي د هغه د اولاد تر څنګ به یې خپل اقتصاد ته هم ضربه رسولي وي لازمي بالکل، او ماشوم به یې هم د ګڼو ستونزو سره مخ کړي وي. ډېره زیاته مننه. که راسو جناب رحماني یو موضوع ته ډاکټر صاحب ښه د روغتیایي کارکوونکو په هکله ډاکټر صاحب ښه وضاحت ورکوي. نو څرنګه چې موږ پوهېږو چې مثال روغتیایي کارکوونکي لاس در هر چا د میکروبو یو ډکه خزانه ده. رښتیا هم بالکل. په دې خاطر چې هر نوي مریض راځي د ګوري که لاس پرې نه ولي هله نو خو میکروب دی پر پاتېږي. په دغه جریان کې مثال د خوراک شیان هم ورته پراته دي، رښتیا هم پلمېټ دی یا چاکلیټ دی، ګیلاس دی، بسکوټ دی، کیک دی، هغه رااخلي دی یې خوري، خو هغه میکروب شیان دې راواخېسته ځان ته دې انتقال. بالکل. او یا مثال زه ځمه کور ته لاسونه مې نه دي پرېولي، حتما یو کوچنی دی راځي ما ته راځي وایي دا دی یو شی به یې راته راوړي، د جیبه یو چاکلیټ یا بسکوټ یو شی ورته راباسم همدغه ده، نو خو زما لاسونه باندې نه یم خبر، هغه میکروب یا ویروس مې راواخیستی خپل کوچني ته مې ور انتقال کړي. او یا لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب وویله مثال یو مریض راغلی مخکې چې هغه د تور ژیړي دغه ولري ناروغي ولري، روغتیایي کارکوونکي وکتي وروسته یو بل راځي ساده زکام لري، ته خو خپل لاس باندې نه یې خبر، هغه میکروب دې راواخیستی هغه خوراکۍ د زکام دپاره راغلی ته هغه د تور ژیړي میکروب راواخیستی ده ته جوړ انتقال کړي. نو د دې خوا څه چې ځي د روغتیایي مرکز یا معاینه خانې یا شفاخانې څخه په توپه کې یو بله ناروغي د ځانه سره یوړه، هغه خوراکۍ د دې دپاره راغلی وو چې مثال زما ناروغي ښه سي هغه یو بل توپه یې پسې یوړه. او یا مثال موږ په دې نه یو خبر نه د یو بل چا د خوراکي د یو تکلیف سبب شولو، موږ خو دا دغه دی چې موږ وایو د درد و هغه تکلیف لرې کوم هغه موږ دوه چنده کړي، یا کېدای سي چې مثال قابله صاحبانې د ولادت په جریان کې څومره مهمه ده بالکل چې د ولادي کړنې پروسیجر د میندو سره ترسره کوي، په دغه وخت کې چې مثال که دوی خپل لاسو ته حفظ الصحې او نظافت ته توجه ونه کړي، په هر 1000 کوچنیانو کې د کاله څخه 48 کوچنیان د دغه میکروب د وجې څخه چې مثال د ولادت پر وخت اخلي د ناپاکۍ څخه ناپاکه لاسونه دي، د هغه څخه اخلي دوی هغه کوچنیان خپل ژوند د لاسونه نو پر وچ میدان به موږ په ځان نه خبر د یو چا خون به هم په غاړه نو په دغه خاطر باندې د ډاکټر صاحب ډېر ښه دغه و چې د لاس مینځلو ته باید پوره توجه وکړو. مثال ډاکټر صاحب جراح دی، د غاښو ډاکټر دی،
یا د هغسې مریضان ګوري اول د واري چې ورځو شعبې ته لاسونه په اوبو صابونه پرېمینځو بیا که وایه چې زه خو نو د ورځې 100 مریضان ګورم یا 100 مریضان ګورم خیر دی هغه سنټایزر درته کښېږدي هر مریض وروسته سنټایزر کاروه خو تر 4 مریضانو پورې اجازه شته 4 مریض 5 مریض چې سو لاسونه باید حتما په اوبو صابونه پرېمینځي په دې خاطر چې هم به مو خپل ځان ساتلی هم به د هېوادوالو روغتیا ته به مو پوره توجه کړي هغه به هم د دې سبب موږ نه ایسوي چې موږ دوی ته یو بل تکلیف ور اضافه کړو د یو بخښه یو بله یو خبره لا کو یادوري کومه چې زه خپل یو ډاکټر یم او پر ډاکټرانو باندې څه نیوکې نه لرم خو داسې ډاکټران په موږ کې شته بلکل رښتیا هم حقایق باید وویل سي داسې ډاکټران هم شته چې مریض کم وخت پروسیجر وسي یا مریض وکتل چې دی د خپل ګلوز زده کوي نورې په لاس وي نو دغه به څه مشکل نه لري او پات سو هغه یو ډاکټر چې په لاس یي او د جیشو د 40 مریضانو وسي نو دا مهمه معلومه ده چې دا جیش کې نه کړو 15 نور ته به دا نور تکلیفونه سره اخته کړي یعنی 15 تکلیفونه چې نور سره کړي کله ډاکټر صاحب چې یادوري وکړل چې په یو تکلیف راغلی دی په یو تکلیف بل سره ملګری کی نو ډاکټران موږ لرو ښه ډاکټران لرو ښه متخصصین لرو ښه کادرونه لرو زه نه وایم خصوصا هغه ډاکټر صاحبان چې توجه نه ورته کوي یو څه توجه یې غواړم او زه ستاینه دغه ډاکټر صاحبانو کوم چې هر مریض د خپل یو ګلوز قیمت یو 15 روپۍ یا 10 افغانۍ چې هغه د خپل کوي ته د دې ماته وایي چې موږ ورته وایو نو ښه کار دغه دی که چیرې نور هېڅ نه وي دغه ګلوز ورته چینج هم ډېر کار تشکر جناب رحماني صاحب محترم که چیرې دغه د لاسو د مینځلو میتود او طریقه هم ورته وښوي ځکه دا لومړۍ برخې وروستنۍ شیبې دي مننه سرشال صاحب د لاس مینځلو چې موږ وایي چې مثال لاسونه باید سره کم پرېولو یو خو داسې چې مثال موږ هغه چې مازې لاس لوند کې بلې چیر کې لاسونه خلاص بله وایي خلاص خو ښه دغه یې دا دی چې مثال لاسونه باید اول د وارې په اوبو باندې لانده سي بیا صابون راواخلې صابون پر وموښل سي چې یو څه هغه کپ یا ځګ چې موږ ورته وایو نه هغه پر معلوم سي بیا د ګوتو پیوستونه چې دي هغه وموښل سي بیا دا د ګوتو سرونه چې دي هغه پر ورغوي باندې وموښل سي بیا دغه خوا چې د مثال دا د بټې ګوتې خوا نه دا خوا وموښل سي او د لاس چپه خوا ته توجه وسي دا وموښل سي نه دا رقم باندې په 20 ثانیو کې بیرته باید چې موښلو دغه پروسه هم ترسره سي او بیرته په اوبو باندې پرېولل سي چې وپرېولل سول لاسونه ازادي هوا ته ونیسو چې وچ سي ډېره زیاته مننه کور مودان چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې راسره همکار یاست مننه درنو او د قدر وړ دوستانو راځو لنډې وقفې ته د وقفې څخه وروسته بیا هم راځو د ستونزو په برخه کې د لنډه وقفه لرو بیا هم په خیر راسئ درنو او د قدر وړ دوستانو دا چې د خپرونې دوهمه برخه د ستونزو برخه ده چې هغه د روغتیا اړوند ده نن چې موږ پر دې ستونزو باندې بحث کوو هغه د ټلیفون زیات استعمال دی چې پر دې باندې بحث کوو چې روشن صاحبان به په دې اړه باندې نظر راته راکړي چې د وجود لپاره ګټه لري که زیان لري ځکه که په ظاهره باندې وګورو زیات کسان یادونه کوي چې ټلیفون زموږ ستاسې د اسانتیا دپاره یو ټکنالوژي د جوړه شوې ده خو کیدای شي د طبابت له نظره څخه د ډاکټر صاحبانو نظریات بیل او جلا وي لومړی به راسو جناب رحماني صاحب محترم که تاسو راته ووایاست چې د ټلیفون استعمال د انسان د وجود لپاره چې زیات استعمال وي ضرر بولي او که خیر بولي مننه سرشال صاحب ښه موضوع ته مو اشاره وکړه د ټلیفون استعمال لکه تاسو څرنګه وویل چې مثال د ټلیفون جوړېدل یا استعمالول هغه د یو د اړتیا د رفع کولو دپاره بلکل مثال زه نسم کولی چې اوس ایران ته ولاړ سمدستي یو خبر ورسوم رښتیا هم زنګ ور ووایم خبرې ورسره کوم یا د کور سره خبرې کوم یا د یو مسؤل سره خبرې کوم بلکل او خپل موضوع د هغه سره شریکوم یا خپل اړتیا پوره کوو خو د هغه بې ځایه استعمال مثال چې دا ګټه لري د هغه ډېر استعمال یا بې ځایه استعمال هغه روغتیا ته تاوان لري بلکل په دې خاطر ټلیفون چې دی هغه خپل د ځانه یو رقم وړانګې یا شعاوې تولیدوي بلکل نو که چیرې وایي د 11 دقیقې یا 10 دقیقې کوم کس چې دا خبرې کوي ته پر دا 11 دقیقه پوښتنه ځینې وکړې نه د ده پر اعصاب باندې دومره دا وړانګ تاثیر کړی چې ته ورته وایې چې ستا نوم څه شی دی بلکل په دغه حال کې دی نسي ویلی رښتیا هم نه دومره تاوان لري بلکل او روغتیا ته خو نو بیا بیخي د کوچنیانو دغه خو نو بیا بیخي دغه دی چې پر هغو باندې بیا تاثیرات بیخي ډېر دي ډېر زیاته مننه که راسو جناب
حبیبي صاحب محترم که تاسو راته ووایاست چې که موږ تاسو وګورو په اوسني عصر کې ځینې پلرونه دي چې دا راسي بس ماشومان په راټول ستا ټلیفون که ټلیفون په لاس ورکړي ستاسو په نظر باندې د ټلیفون اغیزه پر ماشومانو باندې څومره بولي؟ والا ښه موضوع ده، ډېره ګټوره موضوع ده. په رښتیا سره کوچنیانو ته ټلیفون حتی بچې غټان هم دونه استعمال نه کوي، خصوصا بیا کوچنیانو پر ذهنو باندې ډېر تاثیرات لري. که درته وایم اول تاثیر یې د سترګو، بلکل یعنې د سترګو دید دپاره د سترګو د ټلیفون ډېره روښنایي سترګو ته ډېره ضربه ورکوي. بلکل یعنې که درته وایم اکثره موږ ته دغه 10 کلن 11 کلن سترګې عینکې ایښي چې په څه خاطر باندې ټلیفون ته ډېر کتل، د ټلیفون د کتلو څخه. دوهم پر ذهن باندې که چیرې دی د سپارې سره یا د کتاب سره یا د قلم سره عادت سي، نو هغه که چیرې ته په ټلیفون دی عادت کوي، هغه چې ته دی متوجه کېږي نه، ولې دا عادت د ټلیفون سره دی. یعنې دا عادت د هغه وخت څخه دی چې کوم وخت کوچنی په پښو ولاړ سي او په دا پوه شي دا ټلیفون دی، دا عادت هغه وخت څخه ورکوي، بیا وروسته نه درس ته نه کتاب ته نه قلم شته. نو زما د ټولو وړونو د خویندو څخه دا خواهش دی چې خپل اولادو ته ډېره څه ټلیفون مه ورکوئ، که بیا مه ورکوئ داسې مستقیم 15 دقیقې و چې هغه ته هېڅ نه پرېږدي، واره کوي د رخصتۍ په وخت کې، او پاتې شو ټوله ورځ یا مثال ساعت 2 ساعته قدر پر سترګو باندې پر ذهن باندې پر ډېر شیان باندې ډېر تاثیرات لري. نو ټول څه غوښتنه لرم چې دغه شي څخه مخنیوی وکړي او داسې یو کم عمل وکړي. ډېره زیاته مننه جناب رشید صاحبانو چې خپرونې ته راغلاست، خپل وخت مو ضایع کړي او د ټولنې د خدمت مصدر وګرځېدلاست. کور ودان آباد او سوکاله اوسئ. درنو د قدر وړ دوستانو، په دې هیله یم چې روغتیایي خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې او ستاسو لپاره مفیده وه، کیدای شي تاسو ګټه ورځنې اخیستې وي. دا چې د خپرونې وروستنۍ برخه معلوماتي برخه د هغه برخه هم راسره تعقیب کړئ. تر بیا پورې چې زه جعفر احمد سرشار ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. پر سرتون تعالی مو سپارم، روغ صحت ولرئ. د الله په امان.